د ولسمشر غني وروستی ګزار خو ښه ګزار. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دوستانو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. کله چې د افغان حکومت په نشتون کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، امریکایي لوري غوښتل چې هر څه په افغان حکومت په ځانګړي ډول په غني ومني. تر ډېره امریکا د سیاسونو په ملاتړ بریالی هم و. امریکا نه غوښتل چې انتخابات وشي، خو غني دا کار وکړ. حتی امریکا یې له لګښت ډډه وکړه، خو غني له ملي بودیجې څخه پوره کړه. د انتخاباتو بدنامي او حکومت کمزوري کېدو لپاره امریکا بیا د تل په څېر د سیاسونو څخه ګټه واخیسته چې د حکومت صلاحیتونه او واک یې په ډېرو برخو وویشلو. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. تر بیا ښه وخت.